2024 میلادي کال د پاکستاني پوځ لپاره تر ټولو خونړی کال. پاکستان چې څه کرلي اوس یې ریبي. پاکستان تل د نورو د بربادۍ لپاره کار کړی چې په یاد شوم هدف کې ځان له لاسه ورکړی. په 2024 میلادي کال کې د پاکستان زرګونو ځواکونو او خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې. دا چې بشپړ حال څه دی؟ څنګه 2024 میلادي کال د پاکستاني پوځ لپاره خونړی کال و؟ بشپړ حال را سره هم د غربانه ویډیو کې کتلی سي. سلامونه قدرمنو لیدونکو، مشال پریس یوټیوب چینل ته مو هرکلی کوم. پاکستان چې تل یې د نورو په کورو کې ورته پوکی وهلی، اوس خپله په یوه بد سرنوشت کې مبتلا دی. 2024 میلادي کال پاکستاني پوځیانو لپاره یوه لسیزه کې تر ټولو خونړی کال دی. پاکستاني رسنیو په اسلام آباد کې میشت د څېړنې او امنیتي مطالعاتو مرکز یعنی CRSS له قوله پرون په راپورونو کې ویلي د پاکستان پوځ، استخباراتو، پولیسو او نورو امنیتي ادارو په تیره یوه لسیزه کې په 2024 میلادي کال کې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله لیدلې ده. د ډان پاکستاني ورځپاڼې د راپور پر بنسټ تیر 2024 کال کې پر پاکستاني پوځیانو ترسره سوو 444 بریدونو کې 615 سرتیري وژل سوي. سرچینې د 2024 کال ټول ملکي او نظامي پرسونل وژنه 1412 تنه یاد کړي. د راپور له مخې د تیر 2023 میلادي کال په پرتله 66% امنیتي پیښې زیاتې سوي دي. د ورځپاڼې په خبره په 2021 میلادي کال کې امنیتي پیښې 38%، په 2022 کال کې 15%، 2023 کال کې 55% او په 2024 میلادي کال کې بیا 60% زیاتې سوي دي. د یادونې ده چې د پاکستاني رژیم د وحشتونو او ظلمونو په مقابل کې راپورته سوي پاکستاني طالبانو تحریک او بلوچ بلتون پالو تیر 2024 میلادي کال کې په پاکستاني نظامی تاسیساتو ګڼ مرګونې بریدونه کړي دي چې خپلواکي سرچینې مرګ ژوبله له یادو ارقامو لوړه ښیي. قدرمنو لیدونکو، د ویډیو له کتلو مو نړۍ مننه. د لا زیاتو او نورو لحظه پر لحظه خبرې مطالبه لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت ښې چارې. د الله په امان.